رسنیو ویلي چې تېره شپه د اسلامي امارت پاکستاني پوځي رژیم د ځواکونو ترمنځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې هغه مهال نښته رامنځته شوه چې پاکستاني پوځي رژیم پر یو افغان ماشوم ډزې کړي دي. د سرچینې د څرګندونو له مخې د دغه برید په غبرګون کې افغان امنیتي ځواکونو ځوابي حمله کړې او 6 پاکستاني سرتېري وژلي او یو بل پوځي یې ټپي کړی دی. بل پلو نن د غویي اومه ده چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له لوري د محمد داود خان د حکومت پر ضد د پوځي کودتا له 48مې کلیزې سره برابره ده. د نن په خپرونه کې د پاکستاني پوځي رژیم او افغان ځواکونو ترمنځ نښته څیړو. عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. انعکاس ته ښه راغلاست. پر یادو دوو موضوعاتو د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي او پوځي چارو مخکښ شنونکی استاد توریالی همت صاحب. زه کوربه یوسف خان لالی یم. همت صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی. همت صاحب نښته رامنځته شوې د افغان ځواکونو پاکستاني ملیشو ترڅنګ په داسې حال کې چې ښاغلي متقي ویلي و چې د ارومچي خبرې اترې ډېرې مثبتې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم یوسف خان لالی وردک صاحب، زه تا ته او د انعکاس تلویزیون محترمو کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. د ټولو د مخه د هغه شهیدانو چې د اووم د ثور نه ته دا نن دم پورې د شورویانو، امریکایانو، د وارسا او ناټو له لاسه شهیدان سوي یا داخلي جنګونو کې د ایجنټانو غلامانو له لاسه شهیدان سوي او متضرر سوي، هغوی ته جنت فردوس غواړم او متضررینو ته څو چنده بدله او اجر غواړم. تا د پوښتنې په جواب کې چې د پاکستاني او افغاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده، دا نښته د هغو له خوا نه تا خپله ویلې چې یو ماشوم یې ویشته او په داسې حال کې چې د منګه وزیر د خارجه او نور لوړپوړي د اسلامي امارت چارواکي کله هم حتی هغه ژبه هم د ګاونډیانو په خلاف نه استعمالي، هغه کم ډیپلوماتیک اصول چې د هغو نه اخوا دا خوا کېږي نه، او ویلي چې د چین مذاکرات چول او دا یو هغه ته رسېدلي دي او ښه نتیجه به لري او لارې به هم ورسره خلاصېږي او نور مشکلات به هم حل کېږي د مهاجرینو د نورو ستونزې. خو د دې سره چې هغوی دغه د بیا هغه ماشوم وویشته او شهید یې که او د هغه په نتیجه کې مجبور و اسلامي امارت، ځکه چې د افغانستان د جغرافیه کې چې څوک اوسېږي د هغو سر، مال، عزت، ناموس د ده مسؤل دي چې هغه ته څوک خطر پېښوي، دوی باید د هغه مخه ونیسي او هغه خطر پېښوونکو ته غاښ ماتوونکی، خوله ماتوونکی ځواب ورکړي. تاسې ولیدئ چې هغه د ځواب یې ورکړه. خو زه دلته په پاکستان باندې هم غږ کوم لکه څنګه چې د منګه چارواکي غواړي چې له ټولو ګاونډیانو سره ښه هغه ولري او جنګ باندې نفرین لیږي، نفرت پې وایي او دفاع لازمه ګڼي. دوی باندې که موږ تعرض کوو که بل څوک دوی د دفاعي جنګونه وکوي، خو دوی د تعرض نه لاس واخلي او امریکایان او خپل د دواړو هیوادو دښمنان دي نه خوشحاله او دغه جوړ اړیکې د نه سره دا جوړې اړیکې د نه خرابوي، ځکه دکې د دښمنانو پیدا ده او د دواړو ولسونو د دواړو حکومتونو نقصان ده. په دې باندې موږ مشران پوهېږي، دو مشران هم خدای پاک په دغه خبره باندې پوه کړي. راځو د اووم د ثور په همدغه پوښتنه غواړم وکړم جناب استاد. 48 کاله تر مخ څه ترسره شول؟ د افغانستان خلکو او نړۍ څه درس واخیست؟ ګوره دته پکار ده چې موږ درس واخلو. تاریخ وایي همدته چې تیر واقعاتو بیانول او له مثبتو باندې عمل کول، له منفي ډډه کول دته تاریخ وایي. یعنی تاریخ دته وایي د تیر واقعات بیانول، له هغو نه عبرت او درس اخیستلو ته تاریخ وایي. موږ افغانان صرف تاریخ دته وایي، موږ رښتیا هم تاریخ کې تعریف هم داسې کوو د تیرو واقعاتو بیانولو ته تاریخ وایي. دا ډېر غلط تعریف ده د تاریخ. تیر واقعات بیانول له هغو نه عبرت او درس اخیستلو ته تاریخ وایي. موږ تر اوسه ته درس او عبرت نه درسته، انشاءالله له دې وروسته به یې اخلو. زه راځم لږ وړاندې ځم. دا یوازې یوه کودتا نه وه چې اووم د ثور دا سرته ورسوله، خلقیانو، کمونستانو، پرچمیانو. د نه مخکې سردار داود سره دوی ملګري سول او حق امن چې یو عسکر به خالي لاس یو ځای ته تله که نن چې ځي دغسې امن و لکه دا اوس چې ده، نو ټول کلی به یې خالي ځان سره روان کړو. یو عسکر به یې وسلې، یو جلب به چلاړه لکه اوس چې یو جلب ځي، دغسې امنیت و لکه دا اوس چې ده، له ده نه هم ډېر ښه امنیت و. حق امنیت دغه کمونستانو د داود سره ملګري سول، د KGB په شمول په مرسته یې کودتا وکړه په ظاهر خان باندې. زه یو عیني شاهد یم د هغه وخت. وکیل باز محمد زرمتی علي خیل 2 کاله مخکې مړ سو، د 115 کلو که د 100 کلو په عمر مړ سو. 2 کاله د ظاهر شاه په دوره کې وکیل پاتې شوی و. هغه قصه کوله، وایي موږ چې کله ظاهر شاه رخصته و ایټالیا ته یو لوی بس کې، میلي بس کې موږ ناست وو او خواجه رواش ته یې ده په زرعیم کوه.
وای ببر کارمل هلته په چوکۍ ناست و راجیګ سو ما سره په چوکۍ کېناست د ما کس هلته کېناست وای ما ته ویلې چې زرمتي صاحب وای ما ویلې ویلې شاه باز نه مې ګردد ببر کارمل ویلې چې ظاهر شاه بیرته نه راګرځي معنا دا چې دوی مخکې مجلس کړی و د سردار داود خان د ترک او د امین او د ببرکو دو سره چې کودتا به کوو هغه چې کله هغه ته لاړه دوی راولګېدل کودتا یې وکړه شپږ کوه وزیران د فایق په شمول د هغه په شمول د ببر کارمل په شمول د حسن شرق په شمول دا 600 وزیران سول په کابینه کې د سردار داود نو دا یو غټه غلطي داود ته وکړه چې د لستونی مارانې وساتل بیا د هغه لستون ماران لخوا د وچیچل سول بیا 15 کاله بعد دا 1952 په شپږویشتم د سرطان د کودتا په ظاهر شاه باندې وشوه د کوم د KGB لاسم و داود سره او کمونستان هم ول بیا 15 کاله بعد په وم د 148 کاله مخکې د نن نه بیا دغه کمونستان راولګېدل او په هغه باندې کودتا وکړه په چا باندې په سردار داود باندې ولس کسانې د کورنۍ د غړو سره او د داود سره ووژل پارک کې اسلم وطنجار چې یو جګړن و بیا وزیر د دفاع سو او دا د پکتیا و او د راولګېد په ټانګ باندې هغه ټانګ ته ډېر وخت د دیارګ مخکې هغه و چې دا قهرمان ټانګ ده چې د سردار داود د اویا ماشومانو سره دلته وژلی د ځان ته قهرماني ویلې چې ماشومان وژل زه افسوس کوم دا تاسو غوندې ځوانانو نه ګیله نه کوم ځوانان خبر نه دي دا د کمونستانو د مشرانو نومونه به نه اخلو خبرې صرف اورېدلي عمل یې نه دی لیدلی خو زه تعصب په خلکو کوم چې کم مشران دي 50 کلن 60 کلن چې هغوی د کمونستانو طرفي کې یو ښه یادوي په هغو تعصب کوم ځکه چې هغه ظلمونه هغوی په سترګو لیدلي دا ځوانان خو تاسې ملامت نه دي دا خارج کې چې کوم ځوانان دي دلته چې ډاکټر صاحب نجیب و حفیظ الله امین و ببرک کارمل ورپسې بله که دې ته راشه همت صاحب چې تاسو هم د دې جهاد یوه برخه وئ د مجاهدینو په صف کې وئ او پاتې شوي هستئ د خاطرو په تړاو که راته ووایئ د خپلې روحیې په تړاو که راته ووایئ څنګه مو جګړه کوله په څه روحیه باندې ذهن کې مو څه دا فکر مو کړی و چې کومه ورځ به برلاسي شئ او هغه به سبا تم د ثور ده او په سبا ورځ باندې بیا مجاهدین کامیاب سوي هغه به بیا په سبا کې وي نن به صرف تا ته یو څو هغه خاطرې وایم چې ما په سترګو لیدلي دغه رهبران نور محمد ترک چې کله داود شهید که او دوی راغله په ارګ کې له ارګ نه دا د موږ درې رنګه بیرغ راکوز که چې هغه وخت کې 50 کاله کېده د دې بیرغ عمر و اوس خو 100 ته رسېدلی نو هغه یې راکوز که په جای سور د شوروي چې چټک او لور پې باندې هغه بیرغ یې وچت که سور بیرغ د شوروي وچت که او دلته ورته کسان ولاړ ول ډاکټر صاحب نجیب ببرک ترک او امین ورته چک چک وهلې او خوشحالي ورته کوله دا د یوه خبر دویم د دوی د رهبر د نور محمد ترک نوم رهبر خلاق یعنی ښه پیدا کوونکی نعوذ بالله خدای ده دریم دا دوی غټ غټ د لوحې لیکلې وې د باغبالانه به چې کوزېدلې ته غټه لوحه به لیکلې وه دین آفین ملت هاس یعنی څوک چې دیندار دي دا داسې ده لکه پوډري یعنی مړ کېږي 2 کاله بعد خپله دریم دی لیکلي و چې یوسف زلیخا فلمونه وچلېدل مرد نوزنه فلم په دې هغه کې د داود وخت کې وچلېد یعنی د کمونستانو قوت و د داود په وخت کې او د ظاهر په وخت کې په لینن درود ویلې بارق شفیع د ما د لغمانو بارق شفیع صافی وی ویلې هغه درود چې موږ نه دا تاریخ ته باید ځوانان پوسي هغه درود چې موږ پس لا تحیاتونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه اوس د پرچم جدیده کې د خدای لپاره ته سبا د ارشیف ته لاړ څه هلته به ووینې چې هغه درود چې موږ پر رسول الله وی دو په لینن ویلې دریم د دودسې نومونه ولا اشرف بې خدا د دغه کمری و د ببرک د امز و او عبدالخالق بې خدا دغه شمالي و او زه درته نوم رسول بې خدا د مزار و او دین محمد دین رها د هرات و دا ډېر دا نومونه بې خدا او دا دلته خلکو نو هغلته خلکو احساسات راجیګ سول دو په مقابل کې راجیګ سو بیا دا ټول د کودتا بچیان دي یوه کودتا نه ده زه د پسې درته ښیم چې کله په داود کودتا وکړه یو کال بعد په ترک باندې وکړه حفیظ الله امین راجیګ په ترک باندې بالغ کېښود ترک یې مړ کړه بیا شپږ میاشتې بعد په حفیظ الله امین باندې ببرک کارمل او نجیب په ټانک سپاره راغلل د 1.5 لک فوج سره دغه تپې تاجبې کې تاسو څنګه نږدې ده د کورنۍ غړو سره حفیظ الله امین ووژه د هغه لاندې ننوتی و اشپزخانه کې د هغه لاندې همالته شورویانو همالته وویشته نو دا د کودتا بچیان دي بیا هغه پسې ببرک کارمل رئیس جمهور سو او ډاکټر نجیب رئیس د خاص سو دغه وخت چې ما د سترګو لیدلي حالات دي بیا د هغه نه وروسته ببرک کارمل وتښتېده نجیب
رئیس جمهور سو یعنی بیا دا حزب د دوی دوه ځایه سو خلق او پرچم دا دواړه یو حزب دیموکراتیک خلق ورته ویلې دا بیا دوه ځایه سو وروسته بیا حزب وطن نوم پې کېښود په نامه باندې یو سړی نه هغه کېږي بیا د بید ماپ یو میلمه وایي چېرته تللی و وایي ویلې که شپې د یخ وڅو وایي دغه د خره کته پې واچو خبر د وایي کور والا میلمه ویلې چې دا څه لیونی د شپې چې ډېر یخ سوی چې راغلی وایي نوم یې ماخله خو را باندې واچوه نو په نوم باندې نه کوي چې یو سړی نوم کېدي دی ښه دی بد کارونه بد کوم نوم مې ښه ده دا څه سو کارونه باید ښه وکړم نوم نیم ښه کارونه باید ښه څه د دې لامل شول چې مجاهدینو بریا ترلاسه کړله او په ټوله کې بیا یې هم تیر نظام را وپرځول ګوره څو ظلمونه دوی وکړه د خلکو نه یې مځکې اخیستلې ډېر جریبه مه کوې تا د پلار شخصي چې و هغه به یې اخیستله په خپل ګوندي ملګرو به یې تقسیموله ښځې یې ویلې تا د لور اختیار نه درلود د خور نه درلود 300 روپۍ یې کړې چې 300 افغانۍ به ته زیاتې نه سي اخیستی او قرآن کې خدای وایي چې مهر ښځه ویلی سي چې څونه یې د ما خو کم مهر ښه شی ده چې کم 10 روپۍ نه به کم نه وي دوی له 10 هم کم کړی و مځکې یې له خلکو واخیستې خانان یې بندیان کړه علما یې بندیان کړه مشران یې بندیان کړه خلک یې ووژل یو ورځ کې 24 د هود کې د ترکي وخت کې چې نجیب هم دلته و نجیب مسؤل دی هغه ورغلی و خپله نجیب 25,000 کسان یې په یو ورځ کې شهیدان کړل په دې بامیانو کې په دې لغمان کې په دې کونړ کې کراړه کې 2,000 کسان شورویان نه راغلي کمونستانو ووژلو دانوي ځوانان دې خبر نه دي قسم د دانوي ځوانان دونه غیرتي خلک دي چې دغه خبر تل دې خبرو دوی ته داسې ویل چې شورویانو دا ټول مړ کړل شورویان لا راغلي نه ول خلقو پرچم 25,000 پالته مړ کړل په بامیانو کې په لغمان کې په وردګو کې په ننګرهار کې ټول افغانستان نر دي چې داسې ورځې څوک راوخي د 14 کالو کې د کمونستانو حکومت او د شورویانو 10 کاله او 4 کاله د کمونستانو که چا داسې ورځ راوښودله چې یو افغان ښځې جړلې نه وي ښځه کونډه شوي نه وي او مور بوره شوي نه وي او خور وراره شوي نه وي زه بیا یې نام ورکوم یعنې هره ورځ 3,315 د شورویانو تېرې کړې او څو تقریبا 7,500 ورځې کمونستانو ټولو د روسانو سره شریکې تېرې کړې هره ورځ به مور جړېدله خور جړېدله جنازه بمبارېدله کلی ورانېده کور ورانېده څو لکه کورونه افغانستان کې وران شوي څو زره 80,000 کتونه کلي ړنګ شوي نو دا سبب څو خلک مجبور شول مستۍ نه ایران ته تللی نه پاکستان ته دا د دوی ظلمونو له لاسه لاړه دوی خپل ظلمونو نه هغه کړه ترکي ویل وایي موږ ته 10,000 حزبي ملګري بس دي موږ ټول افغانستان څه کوو هغه وخت کې د افغانستان نفوس چې و 10 میلیونه و وایي 10 میلیونه موږ په کار نه ده 10,000 کسان دي موږ په کار دي همدغه بیا ویل چې حزبي ماته چې په نورستان کې هغه د ټول افغانستان نه ماته زیات دی غیر حزبي خلکو نه دا نور خلک بیخي داسې ګڼل لکه هېڅ اوس موږ بعضې خلک په اسلامي امارت اعتراض کوي هغه وخت ولې اعتراض نه کوو چې بیرغ یې درته راکوز کړه مځکه یې درته تقسیموله همت صاحب که دلته په دې باندې خبرو وکړو چې په ټوله کې څه د دې لامل شول چې مجاهدینو بریا ترلاسه کړله په هغه وخت کې البته هغه وخت کې د شوروي اتحاد سلا به هم پیاوړې وه ترڅنګ یې نظامي امکانات به هم پیاوړي وو ګوره ما ورته د دوی ظلمونو او د الله مرسته او د مظلوم ولس همکاري د مجاهدینو سره دا د رهبرانو خپل هغه نه اوس داسې رهبران پېژنم چې خپل زامن خپل لورګانې هم نه دي هغه کړي د ځینې رهبرانو زامن رباب پوهي د ځینې رهبرانو لورګانې نه ټپونو کې دي مثال دا نه و چې دا و رهبران یو او اته په ایران کې دو کم کمال نه و دا خلکو چې دا سیل ایران او پاکستان ته لاړل دا د کمونستانو او د روسانو ظلمونه ول چې دا خلک هلته لاړل دا د دوی ظلمونه ول کنې د دې هغه نه و چې خلک وایي چې احمد او محمود دا خلک بسیج کړه دا خلک هجرت ته مجبور کړل دوی ظلمونو مجبور کړل دوی دلته داسې کارونه وکړل سیف رحمان سیف الدین سیف رحمان نصرتیار بندي که زرغون شاه شینوار بندي که هغه وخت کې خلقیانو داوود او خلقیانو او کمونستانو دو دا پولی چرخي ته ډک سو د مزنګ ډک سو 4 ولایت هغه وخت 28 ولایت اول د خلقیانو وخت 28 ولایتونو ټول زندانونه ته ډک سول نوي زندانونه جوړ سول یعنی په افغانستان کې چې ډیر زندانونه جوړ شوي هغه د خلقیانو کمونستانو د 1400 کلو کې جوړ شوي دي هغه زندانونه چې دغه د تی وینه او د زندانونو د کمونستانو په دسه نقشه جوړ کړي وو چاته اوس د پولیس خشتي غته ورسره بسته یو بلاک ده 2000 کسان په یو بلاک کې وسیږي هغه ته 14 تشنابونه دي چې 2000 کسان وګوره 14 تشنابونه یعنی په ضرورت در فکولو کې دوی خلک تعذيبول هغه فائق چې وزیر دفاع دامي و د نقشه اچولې و د داوود وخت کې هغه فائق بیا اول هم دلته بندي سو بیا قطار کې ولاړو خلکو ورته ویل دا وکیل باز محمد ماته قصه کوله د منتر زو د زورمت هغه ویل چې دی ولاړو خلکو ورته چې تا د تشنابونه کم جوړ کړي د نمبر مو همت صاحب کدا سو وایم چې
نړۍ څه درسونه زده کولی شي او په ټوله کې د سیمې هیوادونه څه درسونه زده کولی شي د دغه کودتا څخه او د دغه مسلې څخه چې ګوره هر ځای کې کودتایي نظامونه او یرغلونه دا دواړه نقصانونه لري. څوک چې یرغل کې هغه ته نقصان کوي هغه ته هم. خو دا چې ګوره شوروي ښه قوي و په هغه وخت کې یرغل یې وکړ بیا ماته خوړلی لاړه. همداسې امریکا ناټو ښه قوت و خو چې یرغل یې کړی و ناکام شو. ولې چې خدای هم ورسره نه و، موږ سره خدای و، مظلوم سره ولس هم را سره و په دواړو جهادونو کې. صحیح ده، زه یو تصحیح کومه مجاهدینو نه به غلطۍ سوي چا چې پاټکونه جوړ کړي لعنت دې پې وي، چا چې زه په ښکاره وایم که وخت دې وي ځینې نومونه مخ چې هر چا پاټک جوړ کړی ای لعنت دې پې او خلک یې ځورولي. هر چا چې خلکو ته تکلیف رسولی افغان ولس ته، هر چا چې پول وران کړی، هر چا چې سړک وران کړی لعنت دې په هر چا چې جاسوسي د هر ملک کړي، که د پاکستاني کړي، که د ایراني کړي، که د امریکایي کړي، که د روسیې کړي، په هغو د لعنتي زه ښکاره وایم. خو جهاد برحقه جهاد و. همدا د سبا اتم د سور دی ما یقین دی چې رخصتي به وي او جلسې به هم اسلامي امارت جوړي. بعضې خلک وایي چې دا اسلامي امارت چې راغلی د تیرو مجاهدینو په خلاف راغلی. نه 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 نه، دا ټول تیر مجاهدینو د چا پلرونه تیرول. د وزیر دفاع پلار سترګه په تیر جهاد کې د روسانو خلاف شهیده سوی. د دغه جلال الدین چې وزیر داخلي دی د پلار زخمی سو په سرانه کې ما را په شا کړی و، ویډیو هم شته ده، یعنی زخمی سوی جلال الدین حقانی. دغه ترابي چې اوس وزیر دی هغه د حوادثو د پخه کاټ سوي د روسانو په هغه کې. دغه ملا حسن 2-3 ځل زخمی سوی. دا د دښمنانو کمونستانو تبلیغات دي د غربیانو چې دا د مجاهدینو په خلاف راغلي نه دي، بلکې د مجاهدینو هغه دعوه چې وایي اسلامي نظام هغه دوی په عمل کې پیاده کو، په تحقق ورسو اسلامي امارت. همدغه علت ده چې دوی دغه د تلویزیونو کې د نن ملي تلویزیون نور کې هم د ثور تخبیح کیږي، سبا اتم د ثور ده او دا تجلیلیږي، غونډې جوړیږي. پروز کالم غونډې جوړل سلې دسه یا نوي ځوانان دي پلرونه د روسانو خراب جنګېدلي یا که عمرونه زیات لکه څو نومونه مې چېرته واخیستل هغه د روسانو په وخت کې زخمیان سوي دي او ځینې بندیان سوي دي، ځینې داسې سوي ده نه چې فعلي وزیران دا دي. نو تا د سوال جواب دا ده چې دنیا باید دا عبرت واخلي چې تیری د په چا نه کوي، دنیا د دا عبرت واخلي ظلم د په چا نه کوي، او ټول ملکونه دا عبرت واخلي چې کودتاګانې نه کوي. د کودتا عمر ډېر لنډي، کودتا خپله نه کېږي، د یو چا په ذریعه کېږي. ما ته دې راوښي افغانستان د 200 کلن تاریخ کې چې مسلمانانو چېرته کودتا کړې، ټولې کودتاګانې همدغه کمونستانو همدغه غربیانو کړي. که دلته راغله هغه یې راوسته کرزی یې راوسته غربیانو بیا یې کرزي په جای اشرف غني بیا دوه سره حکومت سو. کرزي سره هم د عبدالله داسې نښته وه، اشرف غني سره هم داسې نه دوه سره حکومت. په سپیدار ماڼۍ او په ګلخانې ماڼۍ کې 2 ځل حل برداري او قرام هغه وسو قرآنونه وسول چې موږ د ریاست جمهوري هغه هم رئیس جمهور اعلان سو، دویم رئیس جمهور. 2 جایدا په تاریخ کې سوي. کودتایي نظامونه نه پایلې لري او نه ګټه لري، بلکې ټول نقصان او ایجنټي او جاسوسي دام هېڅ ګټه نه لري. جاسوسان یو څو ورځې جل بل کوي لکه د وښو اور ښه لمبي وي، خو چې بیا ته ورځې زه کتاب مطالعه کوم هغه اور مړ سوی کتاب نه سم کوی، تا غوښه سیخ کې وړي چې دا به کباب کوم هغه ولي باد راغلی هغه ایرې موړي هر څه. او دغه خپل لکه اسلامي امارت چې راغلی په قربانۍ او د خپل په هغه باندې راغلی د ولس په حمایت د خدای په مرسته دا لکه څېړی ور که ډېر لمبې نه کوي خو زر مړ کېږي نه چې ماښام ولګېږي ته سبا پورې څوک ته پکې غوښه پخوی سي، کباب کوی سي، زه پکې تلاوت کوی سم د قرآن، بل پکې نفل کوی سي، بل پکې ځان تودوی سي، بل پکې لاره ورکوي، لاره پې لیدلی سي. نو غلامۍ، جاسوسۍ او چپلوسۍ ابن الوقتي او په هغه باندې د لعنت وي چې غوړه مالی باندې چې دا هر څوک د هر چا چې هر څوک غلام وي په هغه د لعنت دي. هر چا ته چې هر څوک چپلوسي غوړه مالی کوي خدای دې ورته هدایت وکړي، که هدایت وکړي خدای دې ذلیل کړي. څه پیغام کول لرئ؟ پیغام دا لرم چې دنیا اوس هغه پخوانۍ دنیا نه ده. لکه پرون چې موږ د وزیر د معارف ویلې چې اوس د زیړې بوشکې او د ځان نه د تړلو هغه او د کلشینکوف جنگ نه ده، اوس د باټونو جنگ ده، اوس د اټومونو جنگ ده، اوس د میزایلو جنگ ده. باید ټکنالوژي ته کار وکړو. الحمدلله اسلامي امارت ورته شروع کړې، دته به نور هم تیزي ورکړي او ټکنالوژي جوړه کړي. د سیاسي او پوځي چارو مخکښ کارپوه ښاغلی توریالی همت صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. د تا نم ډېره مننه. عزتمند اورېدونکو انعکاس پر همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.